د AFG پلس چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست د دې ساعت مهم خبرو ته. طالب لوړپوړو چارواکو د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید په تړاو د ځواب ورکولو په هکله غونډه رابللې. د راپورونو له مخې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د امریکا د ډرون برید په تړاو د ځواب ورکولو په هکله ناسته جوړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس چهارشنبه د زمري پر 12 د څو لوړپوړو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې لوړپوړي چارواکي د امریکا د هوایي برید په اړه چې د القاعدې مشر ایمن الظواهري پکې ووژل شو د ځواب ورکولو لپاره سره راټول شوي دي. ورته مهال د طالبانو د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د کابل پر شیرپور سیمې د امریکا د هوایي برید غندلی دی. هغه ویلي چې د دې پیښې په اړه بشپړ معلومات نه لري، خو د امریکا د برید د ملي حاکمیت نقض د نړیوالو اصولو او دوحې هوکړې پر خلاف چاره ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د القاعدې مشر د یکشنبې د سهار پر 6 او 18 دقیقو د کابل په شیرپور کې وواژه. دوستان، دا و زموږ درنو د چمتو کلی خبر. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.